درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. سهارنۍ یا ناشته نه کول په ښځو کې د اندیز خج یا ذهني فشار لامل کیږي. د نارینه‌و په پرتله په ښځو کې د اندیز خج یا ذهني فشار کچه لوړه وي او روغتیایي کارپوهان وایي چې د دې یو لامل ناروغتیایي یا غیر صحتمند خواړه هم دي. د یوې څېړنې له مخې چې په نړیواله کچه ترسره شوې ویل کیږي چې د نارینه‌و په پرتله په ښځو کې د اندیز خج یا ذهني فشار ډېرېدل په هغوی کې د ناروغتیایي یا غیر صحتمندو خوړو د کارونې په لامل وي. ناروغتیایي خواړه یا بازاري خواړه، د سهارنۍ یا ناشته نه کول او لوړ ګلاسمیک خوراک ښځو ته د نارینه‌و په پرتله ډېر زیانمن پایېږي او په دې ډول په اندیز خج یا ذهني فشار اخته کیږي. په څېړنه کې ویل شوي په بالغو کسانو کې تکړښت یا ورزش او غوره اندیزه یا ذهني روغتیا د هغوی خوراک پورې اړه لري. نو که چیرته دوی غوره خوراکي توکي وکاروي نو اندیزه یا ذهني روغتیا به یې ښه شي. په دې څېړنه کې چې له 30 کلونو څخه ډېر نارینه او ښځې څېړل شوي ول، د هغوی په خوښه یې په خوراکي توکو کې بدلون راوست او معلومه یې کړه چې نااره یا غیر معیاري او ناسم یا ناقص خواړه د اندیز خج یا ذهني فشار لامل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.